السلام علیکم. زه یم زرولی خان او تاسې ګورئ پښتون ټي وي. دا تاسې اوس ما مخامخ ګورئ دا د کینیډا جعلي ویزه ده. څنګه د افغانستان یا د پاکستان یا د نورو هیوادو دغه کوم خلک چې خارج ته تلک غواړي او د هغو د یو قاچاقبرانو لاس ته ورسي چې جعلي ویزې یې ورکوي. نو دا د موږ یو ملګری ده دغه هم ډېر کوښښونه وکړو چې د هغو د یو قاچاقبرانو لاس ته ورسي چې جعلي ویزې یې ورکوي. نو دا د موږ یو ملګری ده دغه هم ډېر کوښښونه وکړو چې ولاړ سي خارج ته یعنې کینیډا ته ولاړ سي. نو بدبختانه یو داسې قاچاقبر لاس ته ورغی چې د هغه په پاسپورټ باندې جعلي ویزه ور ولګوله او زرهاو ډالر یې ترلاسه کړو. زه خو نسم کولی چې د هغه مخ ته ښکاره کړم یا دا نسم کولی چې د هغه نوم درته ووایم، خو په مکمله ویډیو کې به تاسې وګورئ چې څنګه دغه جعلي ویزه ده او څنګه دا کیسه وسوه. نو د دا کیسه داسې شروع سوه چې ده له 8 میاشتې صبر ورته وکړو، قاچاقبر ته یې روپۍ ورکړې یعنې ایجنټ ته یې روپۍ ورکړې او صبر یې ورته وکړو. هغه 8 میاشتې وګرځوه. 8 میاشتې بعد یې پاسپورټ په لاس کې ورکړو چې دا تاسې وینئ اوس مخامخ په دغه باندې د کینیډا ویزه لګېدلې وه. خو دا داسې ویزه وه چې دی سرنوس په اخلاص یې چا څخه پوښتنه وکړه چې د تګ ټایم شروع سو راځندې سو. نو ده ته یو ملګری وویل چې وروره دا ویزه دې ما ته داسې ښکارېږي لکه جعلي یي، خو ډېر پام کوه داسې نه یي چې د عسکرو لاس ته ور ورسېږي. نو ده دا کوښښ خپل وکړو چې یو چا سره یې مشوره وکړه. نو وروره د افغانستان پاسپورټ چې د نړۍ په سطح باندې د ټولو څخه کمزورترین پاسپورټ ده هغه د دغو خلکو له لاسه ده. نو راځئ درته واړوو، زه در ښکاره کړمه دا تاسې اوس ګورئ چې راکشف یې کړو او تاسې په هغه طریقه باندې اوس ګورئ دا څنګه سوکا راوړي لکه داسې ده لکه کتابچې په څېر چې یو ورقه سریښ کې دغسې ده. اصیله ویزه دغسې نه وي. اصیله ویزه ډېره په سخته باندې راوړي، دا ډېر په اسان په طریقه باندې راوړي. که تاسې اوس د ملګری راړوي چې سم پام ورته وکړئ نو تاسې به سر پې خلاص شي. دغسې خلک چې دي هغه دا سټیکرونه په بازار کې چې سړی جوړول غواړي نو $10 تر $50 تر $100 پورې جوړېږي، خو بدبختانه دلته په $1000 یعنې تر 10,000 تر 15,000 په مابین کې دا جالب سټیکر او د ده په پاسپورټ ولګاوه. دا د کینیډا ویزه ده. نو تاسې اوس سم دا ورته وګورئ څومره فرق ده کې. موږ به تاسې ته اصیله ویزه هم در ښکاره کړو. نو دغه ویزه کې ګوره نوم هر شی د ده مکمل ادرس. دا پخوانۍ ویزه ده چې ده دوبۍ ته اپلای کړې وه. نو د دغه ویزې سټیکر چې ده دا دومره ټینګ ده ښه که د دا سټیکر راړوو دا ټوله ورقه به ورسره پرېسي خو سټیکر به له بیخه نه راوکښل سي. نو دا فرق دی، دا توپیر د دې اصلي ویزې او د کم اصل ویزې. نو زه زرولی خان یم، پښتون ټي وي.